بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د تیر درسونو په ارتباط نن بیا هم ما یو منظم هندسي شکل په نظر کې نیولی ده چې د دې دپاره د دې ثقل او همچنان د دې د ایکس او د وای په محور کې د فاصله پیدا کوو. که چیرې تاسې مخکیني ویډیوګانې لیدلې وي نو د هغو ویډیوګانو څخه په متفاوت شکل باندې زه د دې شکل لپاره د ثقل مرکز پیدا کوم. دا یو مستطیل شکل ده چې په دې کې دلته البته یو سوری ده. نو د دې دپاره زه غواړم د دې شکل دپاره د ثقل مرکز پیدا کړم. که چیرته زه راشم دې ته اول شکل وایم او دې ته دوم شکل وایم، زه اول کې راځم د دې مستطیل دپاره د دې ثقل مرکز پیدا کوم. نو که چیرته زه راشم دلته چې دا البته په دې جدول کې ما د شیپ نمبر ده، شیپس ده، اریا ده، وای زبر ده او ای وای ده. که چیرته زه دلته راشم دا مستطیل شکل ده، یعنی ریکټینګل. راشم د دې اریا ته. د دې اریا موږ په تېرو درسونو کې ویلي د مستطیل دپاره د اریا پیدا کول ډېر اسانه کار ده، یعنی بی ضرب در دی چې دا زوله ضرب دا زول. نو که چیرته زه ورته وایم بی د دې څومره ده؟ 3 ده. 3 ضرب شپږ دا به شي 3 و شپږ 18 متر مربع. نو د دې مساحت پیدا شو 18 متر مربع. نو زه په دوم قدم کې راځم د دې شکل لپاره اریا مې پیدا کړله، د دې شکل لپاره وای زبر پیدا کوم، یعنی د وای په محور کې د دې فاصله پیدا کوم. د وای په محور کې د دې فاصله زه پیدا کړم. زه پوهېږم چې مستطیل شکل ده. نو که چېرته مستطیل شکل وي نو زه کولی شم چې ایچ تقسیم 2، یعنی دا څومره هایټ ده دا تقسیم په 2 کومه د دې نیمایي برخه، یعنی 6 تقسیم 2 3. پس د دې وای زبر څومره شو؟ 3 متره. اوس راځم د دې شکل دپاره د ای وای مونږ ویلې چې ای وای دپاره زه ای مساحت ضرب چی؟ ضرب وای زبر نو ما مساحت پیدا کړی ده. مساحت د دې شکل دپاره مې پیدا کړی 18 متر مربع ضرب 18 متر مربع ضرب وای زبر. وای زبر د موږ څومره ده؟ 3 متره. نو دا به مساوي شي 18 ضرب 3 50 متر مکعب، چون دا متر مربع ده دا متر ده. نو دا به شي 18 متر 50 متر مکعب. اوس راځم په دوم شکل کې په دوم قدم کې راځم د دوم شکل دپاره. البته د دې دایروي شکل دپاره زه د دې مساحت او همچنان د ایکس او د وای په محور کې د فاصله پیدا کړم. نو که چیرته وغواړم د دې شکل دپاره زه مساحت پیدا کړم، نو د دې مساحت مساوي کیږي، چون دا چې ده سرکل ده. مساحت مونږ ویلې چون دلته که چیرته زه ولیکم چې ای مساوي کیږي منفي پای ډي مربع پر 4. منفي ولې؟ ځکه چې د دې مستطیل شکل نه زه دا منفي کوم. نو که چیرته راشم منفي دا ولیکم 3.14 ضرب در ډي مربع. ډي د دې مساحت څومره ده؟ 0.5 مربع تقسیم 4. نو دا به شي منفي 0.2 متر مربع. اوس
که چېرته زه راشم همدغه سرکل دپاره یا د دغې دایرې دپاره زه وغواړم د دې چی پیدا کړمه د دې وای زبر پیدا کړمه وای زبر یې دلته پیدا کړم دې وای زبر پیدا کړمه دلته دغه ټوله زوله د موږ څومره ده 6 متره ده نو دې 6 متره نه که چېرته دغه 0.5 ده 0.5 البته ده د دې ډي ده او دا 0.15 ده نو دغه فاصله 0.6 متره ده نو که چېرته زه د 6 متر نه منفي 0.6 کمه نو ما ته به راکي څومره 5 ما ته به راکي 5.4 متر اوس 5.4 یعنی د دغه د سرکل د سنټر نه تر دغه لاندې پورې دغه فاصله د موږ څه ده دا فاصله د موږ دغه وای زبر ده چې دا 5.4 متره شو که چېرته زه د دې سرکل لپاره ای وای پیدا کړم نو ای وای مونږ ویلی چې ای ضرب در وای زبر ای ما دلته پیدا کړ منفي 0.2 متر مربع ضرب در چه شی؟ ضرب در وای زبر وای زبر د دې شکل لپاره ما پیدا کړ څومره 5.4 متر اوس که چېرته زه راشم دا ضرب کما نو دا به ما ته راکړي منفي 1.08 متر مربع متر مکعب نو د دې شکل دپاره د مستطیل دپاره ما اریا مساحت پیدا کړ وای زبر مې پیدا کړ اف ای وای مې پیدا کړ د دې دایروي شکل دپاره ما همچنان پیدا نو دا منفي ما مخکې ویلې منفي ځکه راغی چې دا شکل البته دا دایره زه له دې شکل نه څه کوم منفي کوم نو د ما فورمول ده که چېرته زه فورمول ته راشم نو زه که چېرته وغواړم عمومي وای زبر پیدا کړم البته د دواړو جسمونو دپاره نو دا به مساوي شي مجموعه د ای وای پر مجموعه د ای نو زه د دغه دواړو مجموعې ته ضرورت لرم نو د دې دواړو مجموعې ته ضرورت لرم که چېرته زه د ای وای یا د ایریا د مساحتونو مجموعه پیدا کړم مجموعه د ای دا به مساوي شي دا دواړه جسم دي نو دا به زه ولیکم 18 متر مربع یو ده دا به مثبت له دغه سره منفي 0.2 نو که چېرته زه دا وکړم دا سره جمع کړم 18 مثبت ضرب منفي نو د 18 نه به 0.2 چې کوم منفي کوم دا به مساوي شي 18.8 متر مربع اوس راځم چون مجموعه د ای وای ته زه ضرورت لرم دا خو مجموعه د ای شو دا لاندې مجموعه د ای وای ته ضرورت لرم نو که چېرته مجموعه د ای وای زه پیدا کوم دا به مساوي شي پاسنۍ 450 متر مکعب مثبت البته منفي 1.08 متر مکعب نو که چېرته مجموعه د ای وای نو دا به شي 450 مثبت ضرب منفي نو د 450 نه به 1.08 متر مکعب چې کومه تفریق کومه دا به راشي 250.2 متر مکعب یعنی
مجموعه د A مې پیدا کړه، مجموعه د A وایم مې پیدا کړه. نو زه اوس راځم په دې فورمول کې دا قیمتونه اچوم. راځم A وای مونږ ویلې 52.92 متر مکعب. مجموعه د A دغه ده 18.8 متر مربع. نو دا به مساوي شي 2.9 متر مکعب. د دې دا به له دې سره خلاص دلته به څه پاتې شي متر پاتې. پس وای زبر یعنی د دې ټول جسم دپاره له دې نه دا فاصله به راشي څومره 2.9 متره. نو که له دې نه زه دا شکل حساب کړم دا ټول د دې نیمایي دا 6 متره ده، د دې نیمایي به څومره راشي 3 متره. نو له 3 متره نه لږ څه کم یعنی 2.9 تقریبا دغه اندازه راځي. نو دا به شي 2.9 متره. اوس که چېرته زه وغواړم چې د ایکس په محور کې د دې فاصله پیدا کړم، نو د ما د ایکس زبر به مساوي شي چون دا ټول چې ده بی ده بی تقسیم 2. پس بی د مونږ څومره ده 3 ده تقسیم 2 دا به شي 1.5 یعنی د ایکس په محور کې د دې نیمایي دا به راشي 1.5 نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او زموږ چینل ته یو وارې سر ووهئ، چینل یو وارې وګورئ. که چېرته انتقاد او پیشنهاد لرئ نو کولی شئ کومنټ کړئ. تر بیا مو الله مل شه. خدای پاک.